السلام علیکم ورحمت الله. محترم پوښتنه کړې ده چې مور مې وفات شوې ده او ډېر پې سرګردانه یم، ځکه دا پوښتنه مې زنانه کړې ده. د خارج افغانستان ته ولاړم، زیارت مې وکړ، قبر ته ورغلم، خو هېڅکله مې هم نه هېرېږي. نو ما ته داسې علاج راوښیه چې څه سمه سمه. محترمه، علاج یو دا دی چې کوم وخت چې د مور لمبه در ولاړه سي، بس دا وایه چې یا ربه زما د مور محبت ستا په محبت او ستا د نبي په محبت را بدل که. او بل صبر وکړه. که ته صبر وکړې، دا د مور غم به دومره نه کوي چې کوچنی سي درته. که ته هغه جزا او ثواب د صبر وپېژنې، دا غم به بیا ډېر کوچنی سي. نو علما کرام فرمایي وایي جزا د صابرینو، هغه ثواب و اجر د صابرینو چې راغلی دی، یو دا دی چې په صبر سره سیئات ګناهونه کفاره کېږي. دا صبر یو ډېره پراخه دروازه ده دپاره د کفارې د ګناهو. ځکه یو روایت کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي وایي که مؤمن ته مصیبت ور ورسېږي او دی صبر ورباندې وکړي، کفر به من سیئاته، الله جل جلاله به دغه د ده صبر د ده د ګناهو کفاره وګرځي، یعنې ګناهونه به الله ورمعاف کړي. او بل صبر علی البلاء، پر مصیبت و پر غم و پر درد و پر مریضي و پر مرګ باندې صبر کول، دا د دې علامه ده چې الله جل جلاله له دې بنده څخه راضي دی. الله جل جلاله راضي دی د دې انسان څخه. ځکه یو آیات مبارکه کې راځي د صبر متعلق، او دغه رنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک هم فرمایي ومن یرید الله به خیرا، اراده چې الله یو چاته د خیر وکړي، نو پر هغه باندې غمونه ورکوټ کړي، ابتلا وي، نو دی پر هغه باندې صبر وکړي، الله یې ګناهونه ورمعاف کړي. او دغه رنګه که مؤمن پر مصیبت باندې پر مرګ باندې صبر وکړي، الله جل جلاله ته به ورسي وما علیه خطیئه، د سره به هېڅ ګناه نه وي. او بې صبر، په صبر سره مسلمان هغه درجې ته رسېږي چې په بل عبادت سره نه رسېږي. نو ځکه وایي اذا قضا، کوم وخت چې اراده وکړي الله جل جلاله یو بنده ته چې یو درجه یې رفیعه یې لوړې درجې ته یې ورسوي په جنت کې، او دی په عمل صالح سره نه ورسېږي، په لمونځو سره نه ورسېږي، په ذکرو نه ورسېږي، نو الله جل جلاله پر ده باندې غمونه و اسقام و مرضي واچي، او دی پر هغه باندې صبر وکړي، الله جل جلاله یې و هغه درجې ته په جنت کې ور ورسوي. او دغه رنګه صبر وایي دلیل دی پر رښتیاوالي د ایمان د مسلم باندې چې دا سړی واقعیت هغه صادق مؤمن دی. او صبر هغه څه دی چې الله جل جلاله انسان ته دومره بدله ورکوي په ورځ د قیامت چې دی به په قیامت کې ووایي کاش په دنیا کې زما تکلیف نور هم ډېر وای، نور لا هم زه په عذاب وای، نور لا هم دغه تکالیف را باندې ډېر سوي وای، اوس به مې دلته په جنت کې مقامات غټ وای، بلند بلند مقامات به مې وای. نو محترمه، بس صبر وکړه، د صبر نتیجه شیرینه وي، او د صبر نتیجه ښایسته وي، بدله یې د الله رضا وي. ځکه وایي په ورځ د قیامت به بعضې انسانان را ولاړ سي، د عرصات پر میدان باندې به غږ ورباندې وسي چې جنت ته ولاړ سي، د حساب و د کتاب ځای به لا هم نه وویني. بیا به ملایکې ورته ووایي چې تاسو پوهېږئ په دې باندې چې ولې دغه مقام تاسو پیدا کړئ؟ دی به ورته ووایي چې موږ نه پوهېږو. ملایکې به ورته ووایي دا ستاسو د صبر نتیجه ده، دا ستاسو د صبر نتیجه ده چې کوم صبر تاسو کړی وو په دنیا کې، الله جل جلاله اوس دغه مقام درکړي د صبر، چې حساب و کتاب له دغه انسان سره نه وسي، هغه به بې حساب و بې کتابه به الله جل جلاله جنت ته بوسي. او الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې راته وایي صبر کوئ ان الله مع الصابرین، الله وایي زه د صابرینو ملګری یم. چې د الله یو د یو چا ملګری سي، نو هغه نو بیا ولې وارخطا کوي. بل آیات کې الله جل جلاله راته وایي
یا ایها الذین آمنوا انسانانو تاسو صبر کوئ او وبېرېږئ د الله څخه ښایي چې تاسو به خلاص شئ د ورځې قیامت له عذابو څخه. په بل آیت کې الله جل جلاله راته وایي زه صابرین خوښوم. په بل آیت کې الله جل جلاله راته فرمایي زیری ورکړي صابرینو ته هغه انسانان چې مصیبت او غم ور ورسېږي د انا لله و انا الیه راجعون وایي. الله جل جلاله وایي پر دغو انسانانو باندې زما رحمت دی او دغه انسانان چې دي هغه واقعیت لاره د هدایت پیدا کړه. او بل آیت کې الله جل جلاله راته وایي تاسې کومک په صبر او په لمانځه سره کوئ. نو لمونځ کوه چې د مور غم در ولاړ شي بس لمانځه ته ولاړېږه لمونځ کوه. او د صبر متعلق مو ډېر بیانونه کړي دي. نو که سړی د صبر مقام او د صبر نتیجه وپېژني بیا به انشاءالله الرحمن د هېچا غم ورباندې ډېر نه شي. الله دې ستاسو پر مور رحم وکړي. الله جل جلاله دې تاسو ته صبر جمیل درکړي. یو روایت کې راځي ام سلمه رضی الله تعالی عنها فرمایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم رق څخه واورېدل ما من مسلم تصیبه مصیبه مسلمان ته مصیبت نه رسېږي که ورسېدی د انا لله و انا الیه راجعون کلمه وویله او دا دعا یې وکوله اللهم اجرني فی مصیبتي واخلف لي خیرا منها. الله جل جلاله به تر هغه خیر ورکړي په دنیا او په آخرت کې. نو بس لمونځ کوه نفل کوه او دغه دعا کوه چې الله ستا په محبت یې را بدل کړي. باره به انشاءالله الرحمن د مور غم در باندې اسانه شي. والسلام علیکم ورحمة الله.